Is it cold outside today? آیا نن بهر یخني ده؟ Is it cold outside today? My hands are numb from the cold. لاسونه می کار نه کوي. لاسونه می بې حسه شوي د یخنۍ نه. My hands are numb from the cold. It's freezing. هو ډېره یخني ده. Yes, it's freezing. ګرانو کتونکو نن به موږ په دې لیکچر کې په دې کلاس کې د وینټر په باره کې انګلیش زده کوو. یعنی موږ به په دې لیکچر کې د ژمي په باره کې د یخنۍ په باره کې انګلیش زده کوو. ځکه چې د بارانونو موسمونه هم دي او د یخنۍ موسم هم دی، نو موږ له پکار دي چې موږ انګلیش هم زده کړو دغه مطابق. یعنی په دې کې به تاسو ډېر الفاظ او جملې زده کوئ کوم چې د یخنۍ په موسم کې استعمالیږي، د باران د واورې په موسم کې. نو ویډیو ډېر انفارمیټیو ده، تر اخره پورې ګورئ. دا ویډیو هم موږ ستاسو په ډیمانډ باندې، ستاسو په غوښتنه باندې او ستاسو په خوښه باندې راوړې ده. ستاسو دا کوېسچن زیاتره کېده چې داسې یوه ویډیو جوړه کړه په کوم کې چې موږ د یو بل سره د یخنۍ د موسم په باره کې، د باران، د واورې یا د ژمي موسم په باره کې د یو بل سره په انګلیشي کنورسیشن کوو. یعنی تاسو دا ویل غوښته چې موږ به په یخنۍ موسم کې د یو بل سره په انګلیش لینګویج کې خبرې څنګه کوو. نو نن ما تاسو ته د دغه ټاپک باندې یوه ویډیو یو لیکچر ریکارډ کړی دی او تاسو ته مې راوړی دی. نو زما کار و لیکچر جوړول، په دې باندې محنت کول، تاسو دپاره اهمې جملې او سنټنس یې راوړل او اوس تاسو کار دی د دې لیکچر نه، د دې کلاس نه فایده اخیستل. نو دا لیکچر دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. زما امید دی چې ستاسو به دا لیکچر، دا ورډز، دا سنټنسز ډېر خوښ شي او ډېره زده کړه به دې وکړئ. سو لیټس سټارټ اټ. Is it cold outside today? څنګه چې موږ د ویډیو په سٹارټ کې ویل چې is it cold outside today، نو د دې سنټنس مطلب دا دی چې آیا نن بهر یخني شته. Is it cold outside؟ آیا شته بهر یخني. Today نن. Is it cold؟ آیا یخني شته. Outside بهر. Today نن. یعنی کله چې ته د یو ملګري نه تپوس کې چې آیا نن بهر یخني شته که نه. Is it cold outside today؟ My hands are numb from the cold. لاسونه مې کار نه کوي. یعنی اکثر موږ پښتو کې هم داسې وایو کله چې زموږ ډېره یخني وشي او زموږ لاسونه یخ شي، نو بیا دغه لاسونه زموږ اکثر کار نه کوي. نو موږ پښتو کې هم وایو چې لاسونه مې یخ شوي دي، لاسونه مې کار نه کوي د یخنۍ د وجې نه. نو بیا په انګلیش لینګویج کې موږ داسې ویلی شو My hands are numb from the cold. My hands زما لاسونه، هند و یو لاس ته hands لاسونه، are numb په دې NUMB په دې کې چې دا کوم بي دی په د اخره کې دا بیب کې نه ویلی شي، دا بیب کې سایلنټ دی، دا به نم ووایي. څه؟ نم. نم. My hands are numb. زما لاسونه بې حسه شوي کار نه کوي. نم په اصل کې کله چې یو چیز کار پرېږدي یا بې حسه شي، نو دغه دپاره په انګلیش لینګویج کې نم استعمالیږي. From the cold د یخنۍ د وجې نه، یعنې یخني دومره سیوا ده چې زما لاسونه یخ شوي دي، کار نه کوي. My hands are numb from the cold. Yes, it's freezing. هو بالکل یخني ده. یعنی بیا ته دغه مرګي ته په جواب کې ویلی شي Yes, it's freezing. هو بالکل ډېره یخني ده. Yes, it's freezing. You should wear a jacket. You should wear a jacket. یعنی تا د پکار دی چې یو جاکټ واغوندي، یو واسکټ، یو کوټ واغوندي، ځکه چې نن یخني ډېره سیوا ده، نو تا له پکار دی چې څه ګرم څه واچوې. You should wear a jacket. تاسو په کور کې هم ماشومانو ته ویلی شئ، لکه موږ چې اکثر پښتو کې وایو چې یخني سیوا ده، ته باید کوټ واغوندي، ته باید جاکټ واغوندي. نو بیا په انګلیش لینګویج کې تاسو داسې ویلی شئ You should wear a jacket. ویر مطلب دی اغوستل، اچل. جاکټ، جاکټ، کوټ. Are you feeling cold؟ آیا ستا یخني کېږي؟ یعنی کله چې ته یو کس ته وایې چې آیا یخني خو به دې نه کېږي، ستا یخني کېږي. Are you feeling cold؟ آیا ستا یخني کېږي. Are you feeling؟ آیا ته محسوسې؟ اصل کې دې مطلب دا دی چې آیا ته یخني محسوسې، خو مطلب دا شو چې ستا یخني کېږي. Are you feeling cold؟ د cold مطلب دی یخني. Are you feeling cold؟ آیا ته یخني محسوسې، یعنی آیا ستا یخني کېږي. نو ته بیا دغه کس ته په جواب کې ویلی شي Yes, I'm feeling cold.
Yes, I'm feeling cold. هو بالکل زما ډیره زیاته یخني کیږي. Yes, I'm feeling cold. هو زما یخني کیږي. It's very cold outside. بهر ډیره یخني ده. یعنی نن ورځ بهر ډیره یخني ده. It's very cold outside. بهر ډیره یخني ده. Cover yourself before you go out. یعنی کله چې بهر ته ځې نو د تلو نه مخکې ځان محفوظ کا، یعنی داسې ګرم څه واچوه چې یخني دې نه کېږي، ځکه چې بهر ډېر ساړه دي، بهر ډېره یخني ده. Cover yourself یعنی خپل ځان کور کا، خپل ځان سیف کا، خپل ځان محفوظ کا. Before مخکې you go out د تلو نه، یعنی بهر ته د تلو نه، بهر ته د وتلو نه مخکې خپل ځان دا چې کوم دی دا محفوظ کا، ځکه چې بهر ډېره یخني ده. How is the weather? How is the weather? موسم څنګه دی؟ کله چې ته یو کس ته وایې چې how is the weather موسم څنګه دی، نو بیا به داسې وایي how is the weather موسم څنګه دی. How is the weather today? نن موسم څنګه دی. How is the weather today یعنی نن موسم څنګه دی. How is څنګه دی the weather موسم today نن. It's cloudy ورېځ ده. کله چې ته یو کس ته وایې چې نن موسم ورېځ ده، ډېره زیاته ورېځ ده، کیدای شي چې باران وشي. It's cloudy ورېځ ده. It's cloudy today یعنی نن ورېځ ده. کله چې پې تاسو ووایي چې it's cloudy today کې راغلی نو دې مطلب دا دی چې نن ډېره زیاته ورېځ ده، یعنی نن ورېځ ده. او چې کله صرف داسې ووایي it's cloudy نو بیا دې مطلب دا دی چې ورېځ ده. It's raining هله باران راښکې شو. It's raining د دې مطلب دا دی چې هله باران راښکې شو، مخکې ورېځ و اوس باران راښکې شو. It's raining یا تاسو داسې هم ویلی شئ It's starting to rain یعنی باران شروع شو. It's starting to rain باران شروع شو، دواړو یو مطلب دی، یا باران راښکې شو یا باران شروع شو، یو مطلب دی. It's starting to rain. I got soaked د دې مطلب دا دی چې زه لوند شوی ما، زما کپړې لمدې شوي، یعنی باران وریږي او ستا کپړې لمدې کړي، تیلون کړي، نو ته په انګلیش لینګویج کې ویلی شي I got soaked یعنی زما کپړې لمدې شوي دي، سمې لمدې خوشتې شوي دي، سمې دي د اوبه بهیږي، سمې دي د اوبه تویږي، نو بیا په دغه وخت کې ته ویلی شي I got soaked یعنی د دې مطلب دا دی چې زما د کپړې سمې ډېرې لمدې شوي دي، باران لوند کړی یم، نو بیا په انګلیش لینګویج کې ویلی شي I got soaked. د soak په اصل کې مطلب دی کله چې موږ یو چیز په اوبو کې ووایو او دغه چیز سم لوند کړو، سمې لوند خوش کړو، نو دغه لپاره soak په انګلیش لینګویج کې استعمالیږي. لکه فار ایګزامپل ته چاول پخې، دغه نه مخکې ته چاول راواخیسته په اوبو کې دي وویل، نو دغه لپاره هم soak استعمالیږي. او په اخره کې چې دا ډي راغلی نو دا تاسو داسې مه پروناونس کوئ soaked بلکې داسې پروناونس کوئ soaked یعنی دا ډیب کې داسې ووایي چې بالکل دا کې چاته پته هم نه لګي چې دې پکې دا ډي څنګه ووه. soaked یعنی دا ډي او دا کې بالکل یو ځای وایي، نو دې سره به ستاسو انګلیش پروناونسیشن هم سټرانګ کیږي. Let's sit by the fireplace راځئ چې اور ته کینو. Let's sit by the fireplace یعنی راځئ چې اور ته کینو. Let's راځئ sit by the fireplace د fireplace مطلب دی د اور زی خواله، د اور خواله، یعنی اکثر جمع د یخني ده، د اکثر کسانو یخني کیږي بلکې د ټولو کیږي، نو اکثر موږ پښتو کې هم وایو راځئ چې د اور ته کینو چې د یخني م لږه کمه شي. نو بیا په انګلیش لینګویج کې داسې ویلی شئ Let's sit by the fireplace. It's foggy today. د دې سنټنس مطلب دا چې نن سم دون دی. foggy اصل کې مطلب دی دون، کله چې باران وشي او هغه لوکیشن چې راخور شي کوم ده چې موږ تقریبا پښتو کې لړه وایو، نو بیا تاسو په انګلیش لینګویج کې داسې ویلی شئ It's foggy today یعنی نن دون دی، نن لړه ده. Don't forget your umbrella د دې مطلب دا دی چې خپله چترۍ دې کله هم مه هېروه، یعنی چې کله باران وي نو چترۍ مه هېروه ځکه چې په کار راځي باران دی. نو don't forget your umbrella مه هېروه your umbrella خپله چترۍ. umbrella وایي چترۍ ته،
امبریلا وای چترۍ ته، کومه چې موږ په باران کې د خپل سیفټي دپاره د باران نه د بچ کېدو دپاره استعمالوو، دغه ته امبریلا وای په انګلیش لینګویج کې. نو د سنټنس مطلب شو ډونټ فرګیټ یور امبریلا، یعنی خپله چترۍ دې مه هېروه په باران کې. The rain has stopped. The rain has stopped. باران ودرېد. کله چې ته وایې چې باران ودرېد نو بیا په انګلیش لینګویج کې داسې ویلی شي The rain has stopped. The rain باران has stopped ودرېدو. آیا ته فکر کوي یعنی آیا ستا په فکر باندې نن به واوره وشي؟ Do you think it will snow؟ آیا ستا په فکر باندې ستا په خیال باندې واوره به وشي؟ Do you think it will snow؟ آیا ستا په خیال باندې به واوره وشي؟ سنو دا هغې واورې ته وایي کومه چې د اسمان نه کېږي، یعنی کومه چې د باران په شانتې راورېږي نو دغه ته سنو ویلی شي. The tea is getting cold. The tea is getting cold. یعنی چای یخیږي، چای د وسکه. کله چې ته یو کس ته وایې چې دا چای د وسکه د نه یخیږي نو بیا په انګلیش لینګویج کې داسې ویلی شي The tea is getting cold. ټي ویلی شي چي ته، cold مطلب دی یخ. The tea is getting cold یعنی دا چای د یخیږي، چای د وسکه. Don't go outside without a jacket. بهر ته له جاکټ نه بغیر مزه. Don't go outside without a jacket یعنی بهر ته د جاکټ نه بغیر مزه، یعنی یخني بار سیوا ده نو جاکټ لازمي د ځان سره وړه یخني ده. Don't go مزه outside بار ته یا بهر without بغیر a jacket د جاکټ نه. Don't go outside without a jacket. نو زما امید دی موږ چې دا کوم څه ویل دي نو بس تاسو ډېره زده کړه کړې وي. اوس راځئ موږ د دې ژمي په موسم په باره کې، د یخنۍ موسم، د باران، د واورې یعنې د دغه په موسمونو په باره کې لږ موږ ویکابلري زده کوو، یعنی کوم اهم ویکابلري چې دي هغه موږ زده کوو. دا ډېر اهم دي نو دا لازمي زده کړئ. نو فسټ ون چې کوم د موږ سره دی ډریزل. ډریزل څه ته وایي؟ ډریزل کله چې باران راخیږي او هغه نری نری پشمک باران وریږي نو دغه ته په انګلیش لینګویج کې ډریزل وایي. DRIZZLE ډریزل. د ډریزل مطلب دی نری نری باران. سپیټینګ. د سپیټینګ مطلب دی لږ لږ باران، یعنی کله چې باران راخیږي او لږ لږي نو دغه لپاره سپیټینګ استعمالیږي. او د ډریزل مطلب دی کله چې نری نری باران وریږي دغه لپاره په انګلیش لینګویج کې ډریزل استعمالیږي. شاور. د شاور هغه باران کوم چې راخیږي لږ ساعت دپاره وي او بیرته ودرېږي نو دغه لپاره په انګلیش لینګویج کې شاور استعمالیږي، یعنی په لنډو الفاظو کې لنډ باران. لنډ باران کوم چې د لږ ټیم دپاره وي دغه لپاره په انګلیش لینګویج کې شاور استعمالیږي. شاور. ډاون د هغه باران کوم چې ډیر تیز باران وي، یعنی ډیر تیز باران دپاره په انګلیش لینګویج کې ډاون پور استعمالیږي. ډاون فور ډیر تیز باران دپاره استعمالیږي. ټورنشل رین. د ټورنشل رین مطلب دی سیلابي باران. هغه باران کوم چې سیلابي طوفاني باران وي نو دغه لپاره ټورنشل رین استعمالیږي او دغه ته په انګلیش لینګویج کې ټورنشل رین وایي. چلی. د چلی مطلب دی یخني، یعنی هغه یخني کومه چې لږه لږه نو دغه لپاره په انګلیش لینګویج کې چلی استعمالیږي. چلی. فریزینګ. د فریزینګ مطلب دی ډیره زیاته یخني. د چلی مطلب و لږه لږه یخني، یعنی کله چې لږه لږه یخني وي نو دغه ته بیا په انګلیش لینګویج کې چلی وایي، او کله چې یخني سیوا شي نو دغه ته بیا فریزینګ وایي، ډیره زیاته یخني. ټیم. د سټیم مطلب څه دی؟ سټیم دا ډیر یو اټریکټیو ورډ دی، دا زما ډیر هم خوښ شو. د سټیم مطلب دی یعنی کله چې په ژمي کې زموږ د خولې نه کوم لوګی وځي نو دغه ته په انګلیش لینګویج کې سټیم وایي، یعنی کله چې د یخنۍ په موسم کې په ژمي کې اکثر په سهار کې د خولې نه چې کوم لوګی وځي نو دغه ته سټیم وایي. اکثر به چې موږ سکول ته تلو په سهار کې نو زموږ به د خولې نه داسې د پوکې شانتې وکړو نو هغه نه به داسې سپرین شانتې لوګی وتو، اکثر به ښکارېدو، یعنی ښکاري په د یخنۍ موسمونو کې نو دغه ته په انګلیش لینګویج کې سټیم وایي. سټیم مطلب تقریبا موږ ته پښتو کې باړاس وایو، یعنی څومره چې ما ریسرچ وکړو نو دې ته پښتو کې باړاس وایي. زموږ چې کوم د خولې دغه لوګی نو دغه ته په انګلیش لینګویج کې سټیم وایي. که چېرې تاسو دا فرست ټایم باندې اورېدلی خوښ شوي وي نو پلیز موږ ته په کمنټ سیکشن کې وایي، او که چېرې تاسو د دې دفعه کې ویډیو کتي وي نو پلیز تاسو په کمنټ سیکشن کې موږ ته یس ولیکئ. پیټریکار څه ته وایي؟
یعنی کله چې باران وشو دغه باران ودرېږي د باران نه وروسته چې د ځمکې نه کم خوږ شانبي راخیږي نو دغه ته په انګلیش لینګویج کې پیټریکار وایي. دا پیټریچار نه دا پیټریکار پیټریکار دغه ته وایي. نو زما امید دی چې نن هم دومره بس وو. که چېرې تاسو دا ویډیو د اخره په کې کتلی وي نو موږ ته په کمنټ سیکشن کې ووایئ او موږ ته په کمنټ سیکشن کې دا ووایئ چې ستاسو په دې سنټنس کې کوم ځای خوښ شو او ستاسو په دې کې کوم سنټنسز خوښ شو. نو که تاسو غواړئ چې موږ ستاسو په ټاپک باندې یعنی ستاسو د خوښې په ټاپک باندې ویډیو جوړ کړو لیکچر ریکارډ کړو نو تاسو زموږ سره په کمنټ سیکشن کې خپله رای ضرور شیر کولی شئ. او یوه بله ستاسو دپاره غټه د خوشخبرۍ خبره دا ده که چېرې تاسو غواړئ چې تاسو آیلټس کورس بالکل کمپلیټ A to Z زده کوئ او په دې باندې ځان پوهه کوئ او په آیلټس کې 9 بینډ سکور وکړئ یعنی په آیلټس کې 9 بینډس حاصل کړئ نو تاسو زموږ سره به په دغه کانټیکټ نمبر باندې رابطه کولی شئ. یعنی دغه به موږ تاسو ته بالکل A to Z په دغه باندې تاسو پوهه کوو او دا هغه کورس دی په کوم باندې چې تاسو UK USA بهر مختلف کنټریز ته تللی شئ یعنی فورن کنټریز ته د سټډي لپاره تللی شئ. نو ډېر اهم دی او ډېر لازمي دی نو دغه کانټیکټ نمبر باندې زموږ سره رابطه وکړئ زموږ د سپورټ ټیم سره. نو زما امید دی چې دغه آرټس کورس به ستاسو ډېر خوښ شي نو لازمي په دغه د کورس دپاره زموږ سره په دغه کانټیکټ نمبر باندې رابطه وکړئ. نو زموږ سپورټ ټیم به ستاسو ته دغه په باره کې ټول ډیټیل درکړي او تاسو به پوهه کړئ.